چې په افغانستان کې خو اسلامي نظام ده او تر ټولې نړۍ ښه اسلامي نظام ده. بالکل منو در سره. د تاسو اسلامي نظام به د فوټبال د فدراسیون له مشر نه شروع کو. 6 جنکۍ توت ته وخېځول، 14 بکیاړې ته وخېځول. چا ترې پوښتنه ونه کړله چې دا خو د توتانو وخت هم نه ده، تا ولې توت ته خېځولي وو؟ دوستم راجیګ سو په سپینګیرې شیجي باندې وروره هغسې نخرې وکړلې. اسلامي نظام په حرکت کې رانغی. پارلمان ته اکثریت د ښځو د جنسي رشوت په بدل کې کامیابه سوې. دلته د سیکولرانو اسلامي نظام ونه خوځېده. امریکایانو 3 امریکایان په عسکرو باندې جنسي تیری وکړ، اسلامي نظام ونه خوځېده. کرخته پروت د اسلامي نظام. ځکه اسلامي نظام هلته په قانون کې اساسي کې به وي، خو چې عملي شي. د دوی په اسلامي نظام کې زنا آزاده، د غني په اسلامي نظام کې غلا آزاده، د غني په اسلامي نظام کې چور آزاد، د غني په اسلامي نظام کې د په جنرالانو باندې سپي ورځي، هیڅ مشکل نسته. د غني په اسلامي نظام کې پارک کې او سپینګیری بیچارهګۍ لواطت ورسره کېږي. د غني په اسلامي نظام کې د فوټبال فدراسیون رئیس راجګېږي، پیغلوټو سره جنسي تیری کوي. نو پرابلم. واټ از ډیس؟ دا د دوی اسلامي نظام ده، ډېر ښه اسلامي نظام ده. آفرین. د دوی په د غني په اسلامي نظام کې زمونږ د قاتلانو په سینو باندې میډالونه ټومبل کېږي. د دوی په اسلامي نظام کې د باګرام بیس ته د افغان پیغلو عفت وړاندې کېږي. د دوی په اسلامي نظام کې شراب آزاد، زنا آزاد، لواطت آزاد، قمار آزاد، هر رقم ډانسونه آزاد. د دوی په اسلامي نظام کې علما په شهادت رسیږي، منبرونه او جماعتونه ورانیږي. د دوی په اسلامي نظام کې ډانس کلبونه، د فحشا او د عریانت سټیجونه جوړیږي. ملا زندان ته ځي، دم سندرغاړي ته میډال ورکول کیږي. یو پتمنه خور په شهادت رسیږي، له بچی سره کور بمباریږي. خو د دوی په اسلامي نظام کې یو ډمې ته د سولې د سفیر میډالونه ورکول کیږي. د دوی په اسلامي نظام کې مدرسې بندې، د سیکولرۍ او د الحاد مکتبونه خلاص، د الحاد درسونه خلاص. له مکتب له مضامینو نه په اسلامي نظام کې د الف الله په جای باندې الف انار لیکل کیږي. اسلامي نظام ده. د لام لمونځ په جای باندې لام لو خان لیکل کیږي. اسلامي نظام ده. واه واه، ډېر ښه اسلامي نظام ده. آفرین آفرین. تاسو په اسلامي نظام چا سره بحث مه کوئ، ځکه چې د تاسو د اسلامي نظام ولسمشر جناب شړنګا بابا حضرت علی ته نواسه خدا وای. درود شریف کې صلی سلام د جنازې مونږ دویم راوند ته رکوع پرېږدي، سجدې ته دا د اسلامي نظام د خلافت اسلامي د سکشویان امیر المؤمنین ده، امیر المنافقین، امیر الملحدین. او په یوه ورځ کې 1000 رکعاته مونځ کوي، 600 عمرې په یوه ورځ کې کوي. د دوی د اسلامي نظام دقسې ولسمشر ده. ډېر ښه اسلامي نظام ده. دوی په اسلامي نظام کې یو مسلمان ولسمشر له یهودنې سره واده کوي. دوی په اسلامي نظام کې د امنیت د شورا رئیس خپل افغانه میرمن طلاقوي، 14 لاس امریکایي ښځې سره واده کوي. 14 لاس. د دوی په اسلامي نظام کې کمونیست اتمر د دوی امام ده. عجیبه اسلامي نظام ده. بېشکه د موږ نه ده پکار. څه لعنت دی په دغسې اسلامي نظام چې دا تاسو یې راولئ. د موږ اسلامي نظام کې باید حدود جاری شي. توایاو شریعت پلی شي، محکمو کې د قرآن قانون کېښودلی شي.
قاضي د ما باید سیکولر نه وي، عالم وي، ځکه سیکولر به د دین څه فیصلې وکړي. صحیح. لایف شیر کې دا وګوره، بلکې تیار را سره یې کړی دا لایف شیر کې دا د دوی اسلامي نظام ده. دغه دا اسلامي نظام کې باید امنیت وي، سوله وي، خپلواکي وي، د خلکو عفت خوندي وي، مال خوندي وي، عزت خوندي وي، جماعت خوندي وي، منبر خوندي وي، عالم خوندي وي، عزت ورته وشي. تاسو په اسلامي نظام کې دا پنجابی ده، دا تروریست ده، دا پلان ده، دا هیرا منډی ده، دا رولا منډی ده، دا اریانا سعید منډی ده، دا عجیبه، دا قرآن پنجابی ده او دا مولا پنجابی ده، دا عجیبه. پرون په سعودي کې یو د ایرا منډی یو د رولا منډی، مفسدین التناستو او په افغانستان کې سوله وکړه. سوله اوس سوله غواړي. همدغه سیکولرانو اوسه پورې د امریکانو ترجماني کوي. مولا ارمونه خنزیر څه ده؟ د پیغلې زوی د حج او اوقاف وزیر، هغه مولا سه. پاپسیاپ هم مولا ده چې طالبانو سره جنگ په دې کوي چې د مال حفاظت، د مال په حفاظت کې څوک مړ سي هغه شهید ده، او په خپل لاس باندې شیر عالم او طوفان ته وظیفه ورکړه، خپل سلاګانې د ناټو قواو ته دروازه په سال ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایف پرون ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جنرال صاحب تاسو ته شاهین صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله تعالی موفق او بریالي ولره. وعلیکم السلام. قدمونه بخیر خیر. مونږ اسلامي نظام غواړو، دا موضوع ده قاری صاحب، خامخا غواړو. خوشاله اوسئ. نو د اسلامي نظام په باره کې خو نن الحمدلله ډېر د اسلامي نظام د هشتاګ لاندې وی وانټ اسلامیک سیستم، د دې هشتاګ لاندې الحمدلله نن مبارزینو ملګرو خپل نشرات وکول او ټرند په ټویټر کې جوړ شو چې خلکو ته واضح شوه، څرګنده شوه چې دغه ملت قربانۍ د اسلامي نظام لپاره ورکړي دي. دلته مخکې د روسانو په مقابل کې هم چې افغانانو جهاد وکولو، د روسانو په مقابل کې قربانۍ ورکړي، هغه د اسلامي نظام لپاره وي، هدف د اسلامي نظام و. او هغه وخت کې هم د مجاهدینو مشرانو چې دا ولس راټول کړی و او دا ولس مبارزه کوله، هدف اسلامي نظام و. او د دوی شعار هم دا و چې موږ به په دې خاوره کې اسلامي نظام اقامه کوو. متاسفانه چې د ځینو جهادي رهبرانو د خودخواهیو او د هغوی د شخصي منافعو، د شخصي ګټو او د جهاد د قربانیو د خیانت له امله چې دوی ورسره وکولو، اسلامي نظام را نغی. طالب راپورته شو د اسلامي نظام د اقامې لپاره یې وینه ورکړه، قرباني ورکړه، اسلامي نظام یې قایم کړو. خو همدغه کورنیو غلامانو، همدغه کورنیو جاسوسانو پردی لښکر را دعوت کړي، دوی پراشوټي جاسوسان شول، د افغانانو کورونه، کلي، د کلیو نقشې یې ورکړې او هغه نظام یې ړنګ کړو. 20 کاله یې هر څه په لاس کې وو، ټول وسایل په لاس کې وو، امکانات په لاس کې وو، پریمانه ډالر په لاس کې وو، یو شي خواري د دوی سره نه وه. خو د دې هر څه سره بیا یې هم دوی په دې ونه توانېدل چې دا ملت ایل کی او په دې ملت د لویدیځ څخه راوړل شوی سیستم ومني. افغانان 20 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، 20 کاله. ملګرو لایف خپرونه در سره شیر کوي، ګوره نن شیرینګ ډېر کمزوری ده، قربان مو سمه لایف شیر کوي، د سمه کوئ که نه. 20 کاله موږ د جمهوریت او د دیموکراسۍ په بدل کې قربانیږو.
شل کاله کېږي په افغانستان کې دیموکراسي او جمهوریت ملت نه مني، دوی پرې مني. شل کاله کېږي د همدې په خاطر د خلکو کورونه بمبارېږي، کلي بمبارېږي، جوماتونه بمبارېږي، مدرسې بمبارېږي، ودونه بمبارېږي، جنازې او خیراتونه بمبارېږي، په دې خاطر چې دغه خلک باید جمهوریت، دیموکراسي او د لویدیځ څخه راوړل شوی سیستم ومني، خو افغانان یې نه مني. افغانانو شل کاله قرباني ورکړه د اسلامي نظام دپاره. د دې خلکو دا قرباني د دې دپاره نه ده ورکړې چې سبا به د دوی په اوږو کوم ټامی یا د امریکایانو کوم جاسوس د دوی په اوږو سپوري او د دوی واکمن به وي. هېڅ کله داسې نه کېږي. موږ اسلامي نظام غواړو. د اسلامي نظام د اقامې دپاره دا قربانۍ ورکړل شوي دي. اسلامي نظام څه معنا؟ د اسلامي نظام تعریف څه ده؟ پخوا هم په لایفونو کې دا خبره واضحه کړې ده چې د اسلامي نظام تعریف څه ده. د اسلامي نظام په اړه که چېرته له ډېرو مبهمو او ډېرو مفصلو تعریفونو نه تیر شو، لنډ هم دومره د کابل په د فاسده اداره کې د اسلامي نظام تعریف طلب کو. د کابل په همدې فاسده، بلواکه او په فساد کې غرقه اداره، په دې کې د اسلامي نظام تعریف وغواړو. اسلامي نظام هغه نظام ده چې په اسلامي نظام کې به د اسلامي هیواد مشر، د یو مسلمان هیواد مشر، هغه به د قرآن نه خبر وي، د حدیثو نه به خبر وي، د فقه حنفي نه به خبر وي. هغه به دومره جاهل نه وي چې د قرآن یو آیا یو سورت په چیلنج نشي ویلی. په شپږو کلونو کې دغه چیلنج پوره نه کړو چې د قرآن یو لإلاف قریش سورت ووایي. دا د اسلامي نظام نه قاری صاحب، لإلاف قریش ډېر ګران ده. علم تره کیفه او علم تره کیفه یې ترې غوښتی ورښتیا ده. علم تره کیفه یې ترې غوښتی. نو په اسلامي نظام کې د هیواد مشر داسې څوک نه وي چې هغه علم تره کیفه صورت په شپږو کلونو کې نشي ویلی. په اسلامي نظام کې د هیواد مشر داسې څوک نه وي چې هغه حسین رضی الله عنه ته د الله تعالی نوصی یې علیاذ بالله جنازې لمونځ نه وي زده. په اسلامي نظام کې د هیواد د مشر میرمن به یهودنه نه وي چې هغه بیا د هیواد د چارو واګې په لاس کې لري. په اسلامي نظام کې به د امنیت شورا په رأس کې د حمدالله محب رقم ټامی نه وي چې ښځه یهودنه ده. همداسې دا ټول ټامیان در واخله. په اسلامي نظام کې به بیت المال داسې نه چور کېږي لکه دوی چې چور کړو. په اسلامي نظام کې که چېرته په چا په یو سپین ږیري جنسي تیری وشي، د هغې سزا به بیا د مرشالۍ رتبه نه وي، هغې ته بیا د مرشالۍ رتبه نه ورکول کېږي. په اسلامي نظام کې که په کومه ښځه جنسي تیری وشو، د هغې سزا 5 میاشتې، 6 میاشتې، 2 کاله، 3 کاله قید نه ده. د هغې سزا 2 لکه 3 لکه افغانۍ جریمه نه ده. په اسلامي نظام کې امن ده، عدل ده. په اسلامي نظام کې یو څوک د لارې سر ته نشي پورته کېدی چې د خلکو مالونه ولوټي او ډاډه زړه لاړ شي کور ته. په اسلامي نظام کې یو ماشوم څوک نشي اختطاف کولی چې ځای هم معلوم وي، خو داسې جرأت څوک نشي کولی چې هغه ماشوم ترې راخلاص کړي. دا د اسلامي نظام تعریف. اسلامي نظام کې عدل ده. اسلامي نظام کې مساوات ده. اسلامي نظام کې داسې عدل ده، داسې مساوات ده چې الته قوانین دا په ټولو انسانانو یو شان پلي کېږي. خو په دیموکراسۍ او جمهوریت کې قانون یوازې د غریب دپاره جوړ شوی ده. قانون یوازې په غریب پلی کېږي. قانون په هغه چا پلی کېږي چې هغه زورواکی نه ده، هغه ډالر نه لري، هغه کمپنۍ او کارخانې نه لري، هغه میلیونر نه ده، هغه چا قانون پلی کېږي. او په اسلامي نظام کې
نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ده وګت حدیث ده یوې ښځې غلا کړې وه بیا د بني خزاعه قبیلې ښځه وه هغې غلا کړې وه د هغې خلک راغلل او د دې په باره کې سفارش کوله چې د دې دا لاس دې نه پرې کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغې په سفارش کې حضرت زید رضی الله عنه راغلو زید رضی الله عنه چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر محبوب و ډیر ورته ګران و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منبر ته وختو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې آیا تاسو د الله په یو حد کې مو ته سفارش کوئ بني اسرائیل د دې وجې نه هلاک شول چې کله به په دوی کې غریب سړی غلا وکړه نو دوی به د باندې به حد قایم کړو او چې کله به مالدار سړی په دوی کې غلا وکړه هغه به معاف کړو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په الله مې قسم وي که چېرته فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم که چېرته هغې غلا کړې وای هغې لاس به هم ما پرې کړی و دا په اسلامي نظام کې د عادل مثال ده د مساوات مثال ده د قانون په وړاندې د ټولو خلکو د برابرۍ مثال ده په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان کې نه افغانستان خو په نړۍ کې د کابل اداره د افغانستان حکومت دا په نړۍ کې تر ټولو فاسد ترین نظام ده تر ټولو فاسده اداره ده یعنی په ټوله دنیا کې داسې مفسده اداره بله نشته په نایجیریا کې په سومالیا کې په یمن کې په سوریا کې په سودان کې په تونس کې په الجزایر کې دا هغه هیوادونه دي چې دلته ډیر زیات فساد ده ډیره بده ورځ ده خو افغانستان د دوی نه هم بره پورته مرتبه کې ده د دوی نه هم لوی مفسد نظام ده د افغانستان مثال خو بیخي پیش کول په کار نه دي خو که چېرته د نورې نړۍ مثالونه راواخلئ امریکا راواخلئ برطانیا راواخلئ نوره نړۍ هلته قانون یوازې په غریب پلی کېږي قانون یوازې د غریب دپاره جوړ شوی ده او قانون جوړ کړی مالدار ده میلیونر او میلیاردر جوړ کړی قانون همداسې ده چې قانون متوجه غریب ته ده میلیونر او میلیاردر ته هغه قانون نه ده متوجه هغې همداسې دا قوانین جوړ کړي دي چې غریب خلک همداسې په غربت کې نور هم پاتې شي تر دې پورې چې ووژل شي ځان وژنه وکوي په روزمره ډول په اروپا او امریکا کې سلګونه کسان ځان وژنه کوي د غربت د وجې نه خلک د اورګاډي په سټیشنونو کې شپې تېروي کورونه نه لري کورونه یې همدا بینکونو ګرو کړي دي ترې سودي نظام ده عدل نشته مساوات نشته خواخوږي نشته د غریب سره کومک نشته یوه افغانۍ څوک چاته دغسې نه ورکوي نه که څوک شی درکوي کار به کوي مشقت به کوي ښځې ته څوک شی نه ورکوي دا نشته چې ښځه به کور کې ناسته وي خاوند به پیسې ورته راګټي ښځه به کور کې ناسته وي پلار به پیسې ګټي ورور به پیسې ګټي په اسلام کې خو حکم دا ده په اسلام کې په ښځه باندې د هیڅ چا نفقه نشته په ښځه باندې د پلار نفقه نشته د زوی نشته د ورور نشته د خور نه ښځه الله داسې یو انسان پیدا کړی ده چې د دې نفقه په نورو باندې فرض ده د ښځې نفقه په پلار ده په ورور ده په خاوند ده په زوی ده په دوی باندې نفقه فرض ده ځکه اسلام ښځې ته یو مقام ورکړی ده اسلامي نظام ښځې ته یو حیثیت ورکړی ده یو شان یې ورکړی ده خاوند ته امر کوي چې ته به ښځې ته نفقه ګټې درې اولنی حقوق د ښځې د خاوند باندې نفقه ده سکنا ده لباس ده ښځې ته به نفقه پیدا کوي خرڅ خوراک دا ستا په غاړه ده کور به هم ځان ته کور به ورته پیدا کوي او لباس به هم ورته پیدا کوي دا درې شیان اساسي حقوق د ښځې دي که چېرته دا درې شیان کوم خاوند نشي پوره کولی
هغې نه ښځه طلاق اخیستلی شي هغه به ښځه نه ساتي ځان سره ځکه دا شیان واجب دي په ښځه باندې په خاوند باندې که یو ښځې خاوند نه ده کړی د هغې نفقه په پلار باندې ده که پلار یې نه و په ورور باندې ده که پلار ورور خاوند هم نه لرلو بیا یې په زوی باندې ده په زوی یې لرلو خو هیڅ کله هم د یو سړي یا د یو ماشوم نفقه په ښځه باندې نشته په اسلام موږ تاسې الحمدلله په خپلو کورونو کې خویندې میندې لرو موږ تاسې لګیا یو هغوی ته نفقې ګټو الحمدلله د لویدیځ د ښځو 100 چندن هغوی باعزته دي باوقاره دي هغوی کور کې ناستې دي موږ دوی ته هر څه راوړو هر څه ورته راوړو لګیا یو دوی مزدوران یو او په لویدیځ کې ښځه مزدوره ده خاوند خپل کور کې ناست ده ښځه لاړه شي پیسې ګټي په لویدیځو هېوادونو کې څومره شاقه کارونه چې د هغه ښځه کوي په څومره لویو کمپنیو کارخانو کې چې شاقه کارونه د هغه ښځه کوي 8 ګنټې 10 ګنټې 14 ګنټې 14 ګنټې مزدوري کوي ښځه دا د ښځې حال په لویدیځه نړۍ او د ښځې حال په کابل کې وګورئ د ښځې حال په کابل اداره کې وګورئ څو ورځې مخکې د بي بي سي راډیو راپور تاسې واورېدو دا هغه څو مثالونه چې د ښځینه پولیسو باندې جنسي تیری شوی ده بیا هغوی تللي دي اداره په اداره ګرځېدلي دي خو چا یې غږ نه ده اورېدلی بلکې چې کوم قاضي ته ورغلی دي کوم سرنوال ته ورغلی دي هغې هم د جنسي رشوت غوښتنه ترې کړې ده هغې هم ورته ویل چې ما سره زنا وکړه بدعملي راسره دا یوازې قاری صاحب قاضیان به لکه د پیغلې زوی غوندې نو دا خو هغه غټ ارامي ده زه او بالکل همدا خبیثان راجمع شوي دي که نه په دې اداره کې همدا خبیثان راټول شوي دي همدا خلک راټول شوي دي په دې اداره کې همدا خلک راټول شوي دي نو مطلب مې دا ده چې په اسلامي نظام کې ښځه یو مقام لري یو حیثیت لري ښځې ته تعلیم اجازه شته ښځې ته د ښځو د برخې خدمت اجازه شته خو په خپل چوکاټ کې د خپلو اصولو مطابق اسلام یوازې د ښځې لپاره په چاپیریال ټینګار کوي اسلام ښځې تعلیم نه منع کوي خو اسلام په چاپیریال باندې ټینګار کوي اسلام وایي چې د سړي سره به ګډ کار نه کوي ځکه سړی لیوه ده تا خوري تا د عفت د عزت د ساتلو یوازینۍ لار دا ده چې ته به د سړي سره یو ځای کار نه او لویدیځ ته وایي د لویدیځ نظام وایي چې ښځه باید د سړي سره یو ځای کار وکړي نور که په دفتر کې په هغې جنسي تیری کول بیا څوک غږ نه اوري بیا ټوله ورځ دا بیچاره ګرځي په دفترونو په ادارو ګرځي بیا څوک غږ نه اوري بیا خلک دا هم پسې وایي چې خو چې دفتر ته راوتې نو بیا خو دا شیان برداشت کوه که نه دا خو به پکې راځي خپله هماغه څوک چې دفتر کې غواړي دیموکراسي چغې وي هماغه دا پیغور ورکوي چې دلته راځې نو هماغه دا پیغور ورکوي ورته وایي چې خو تا دغه غوښتل که نه دیموکراسي دې غوښته راووتې چې راوتلې نو اوس یې اوس یې بېادبي معاف اوس ټینګه شه ورته ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم پښتون احمد زین و بعد د مهرباني وکړه پښتون احمد ظاهر مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې د ټولو غوږی وکړي او زه به ډایرکټ جمهوریت جمهوریت دیموکراسي یعنی اسلامی جمهوریت یعنی د مطلب ورکی یعنی بت پرستی اسلامی بت پرستی جمهوریت دا یو کفري هغه نظامونه دي لکه امریکا چې افغانستان تر هغه دا عدل تمخ اسلامی شریعت یعنی اسلامی نظام ختمول لپاره نو امریکا کته سینه مونږ نو امریکا بیا فلسطین سوریه عراق او مسلمانان ته بچي فقط جدي هغه هدف مسلمانانو هیوادونه دي اسلامي نظام ختمول دي کنن سبا موږ ګورو دا شل کله پروپاګاندا خلکو د ذهن لري خراب کړي نو څوک چې دلته څوک اسلامي نظام خبرو کی هغه ډایرکټ ګلاس کټول سوچ کوي کته سی ګوري عثماني خلافت هغه مطالعه کوي په سلګونو کلونو هغه حکومت کو هغه خلافت په هغه کې تاسو په دې سلګونو کلونو کې هغه تر سوال له زیات لاسونه نه دي کټ کړي د غلا په جرم باندې یعنی دومره د سوال له لاسونه زیات نه دي کټ په سلګونو کالو هغه خلافت او بل دیموکراسي سره دا یو یوناني کاس حکاس کافر د تاسو ګوره کله چې
یو شي حمایت کوي لکه دیموکراسي یعنی جمهوریت باید هغه باندې کوم چې تاسو داسې نشئ کولی شي ورته چې د کفر دفاع کوي کفري قانون تاسو یې خپل هم کفر ته وړي پکې باید یو شی باندې کوم چې د ډېر خلک دي جمهوریت یعنی هغه دفاع کوي یعنی دیموکراسي جمهوریت دا یو یونانی کاس دا اروپایي کاس کافر دا یعنی انسان جوړ کړل شوی قانون دا او دا کفر د انسان جوړ کړل شوی قانون دا افغانستان کې نشي چلیدای ځکه شریعت اسلامي قانون قانون د خدای پاک جوړ کړی دا او بل چې دا کنه کتا سی وګوري کنه چې حیا یا دیموکراسي د شونه کې ډیر زیات هغه ده یعنی که اروپا امریکا دا ډیر حیا د دیموکراسي په ترقی دیموکراسي برکات احمد زای صاحب کا نظر ملک لاند کې سوال ته مراجعه اخري خبره نو بلغاریا چې دا بلغاریا کا وګوري اوسمه دا هیڅ د دیموکراسي برکات نه ده کنه بلغاریا وګوري تر ټولو زیات به حیا هواد ده وګوري تر ټولو زیات غریب هم ده مبین صاحب یو یادونه په دې لایف کې وکوم د ملګری خبره هم کوي ولا یادونه په دې لایف کې کوم نن د پکتیا والی د غالبا حلیم فدایی پونم په دا فیسبوک او ټوئیټر کې ډېر فعال ده هغه یو ټویټ کړی فیسبوک کې هم دا خبره کړې و چې د افغانستان د کابل اداره چې د اسلامي نظام ده او په دې اړه زه بحث ته تیار یم بیا نو ما په ټویټر کې د ولیکل چې والی صاحب که چېرته تاسو بحث ته تیار وئ نو تاسو موږ ته لایف ته راتللی شئ زه بیا هم د دې لایف له لارې دته اعلانوم که چېرته والی صاحب تیار وي چې موږ ته لایف ته راشي په کامل احترام دته او د بحث په ټولو آدابو او چوکاټ موږ د بحث ته راغواړو دلته د اسلامي نظام په اړه موږ سره بحث وکوي او موږ ورته تیار یو بالکل ان شاء الله پاک مزه اخري خبره کوم بس که څوک ته پوښتنه لري خو بس باید د حمایت نه کې یا کفر ته ور د کفر دفاع د قاری صاحب سعید پوسټي ته دراتي پوښتنه دي نورم په خدای سپارم سلام علیکم